یو شمېر هرات میشته وګړي چې د کرونا وایروس له کبله د کاروبارونو د درېدو څخه شکایت لري وایي چې د خلکو بېپروایي د کرونا وایروس د پراخ خپرېدو سبب سوی دی. په همدې حال کې یو شمېر کسبګر وایي د دې لپاره چې د خلکو کاروبار ونه درېږي باید حکومت یو اساسي لاره وسنجوي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری کسان د روغتیایي خدماتو کمښت او د حکومت ناسم مدیریت د ناسم اوسني وضعیت لامل بولي. په دې هکله ریپورټ. هرات ولایت چې وګړي یې اوس د کرونا ویروس سره په یو نابرابره جګړه کې لوېدلي هره ورځ د هراتیانو څخه قرباني اخلي. د رسمي شمیرو پر بنسټ په تیره یوه اونۍ کې د 500 په شاوخوا کې کسان د دې ناروغۍ له کبله په هرات ولایت کې مړه سوي دي. کوم چې غیر رسمي شمیر یې هغه څو چنده ښیي. یو شمیر هرات میشته وګړي په دې ولایت کې رامنځته سوی حالت د خلکو د بېپروایي پایله بولي او وایي باید خلک نور غفلت ونه کړي. مردم افغانستان دمی دی ویروس دستکم گرفتن، یک چیز عادی گرفتن، در نظرشان نمیه. ولیکن این ویروس بسیار یک ویروس خطرناک، یک ویروس چی است برای حفظ مراقبت جان خود انسان، برای خودشان مفید است. اگر جلوگیری کنن از اجتماع، جایهایی که اجتماع است زیادتر بیروبار است، خودداری کنن. صرف کلال مردم هیچی رعایت نمیکنم. حالا از این دم بانک تا به چهره میریت سعی کنید شما همینطور جفت و جفت استاده هم هیچی قطعا هر چی. حالا می اسکرام ما شما میگم بیچاره میگم که برادر پس چیم یک متر فاصله داریم که همین درد به منجی مردم پخش شده. تقریبا 20-25 هزار نفر عمل بگیرید تو همین کرونا. هر چی میگم بی توجه، حتی به داخل بانک می اسکرام میگم ماکس ببریم، حتی خودیم اسکرا به کل یک روی زشت این برادرها روی میخونم خودینا. یو شمیر هوټل لرونکي او کسبګر هم چې د کرونا ویروس له کبله زیانمن سوي وایي د کرونا ویروس په خپرېدو سره یې د بچیو د خولې ډوډۍ ورکه سوې ده. از این بر کرای ما بالا میه، از این بر مالیات دولت میه، از این بر پول او برق و برابر میه، از این بر 12 تا شاگرد بیکار میشه که اینا هر کدوم 12 فامیل از همین جنون میخوره. وقتی که دولت بند میکنه آیا فکر این دولت بکرده که کرای از اینا کی میده؟ پول او برق از اینا کی میده؟ آیا به همین شاگردایی که همین روز 100 یا 200 روپیه پیدا داره آیا دولت به همین فکر بکرده که همین 12 فامیل همین جگاه به همین 100-200 روزگار خود میگذارونه؟ آیا دولت به همین فکر بکرده که چه کار بکنه؟ کرای از این بر، مالیات از این بر، برق از این بر، همین شاگردا از این بر که شورا میرن با خونه خو بیکار میمونن، نو صبح شام خونه دارن. دیوم از این حالا هم با روز بیامدن با بسته کردن، 2 روز ما بسته بدیم. حالا وا کردیم میگم نو غذا بیرونی بدین. خب ما هم غذا بیرونی میدیم دیگه. همین مشکلات دیگه. مشکلات ان مالیات بیامده جلب کرده که بیا مالیات رو تحویل کنه. د هرات ولایت ځای چارواکي چې د بشپړ ګرځبندیز پر ځای د یو شمېر کسبګرو پر کاروبارونو باندې محدودیتونه لګولي وایي دا کار یې د خلکو د ژوند خوندیتوب او د کرونا ویروس د لا خپرېدو مخنیوی په هدف کړی دی. نه حمام، نه ورزشگاه، نه پارک تفریحی، نه گیمنت ها، نه کلب های سنوکر و هم مراکز این چنینی هیچ کدام و رستوران ها، تالار ها اجازه رسوناها فعالیت نداره و ما مانع میشیم. اگر در نقطه از هرات به هر دلیل یک مکانی باز مونده و فشار آوردن او حاصل سهلنگاری دو جانبه که یک کمیته ساخته شده از صحت، از اداره اتاق اصناف و شاروالی هرات که به حمایه پلیس اینا باید یه اماکن مسدود نگاه دارن. کسبګر اما زیاتوي چې دوی هغه وخت د حکومت فیصلې عملي کوي چې په خبره د مالیې او د دکانونو د کرایې څخه بیغمه سي. مشکل ما اینه که دولت باید به ما چی کنه، به ما کاغذ بده که ملک از ما کرا نستونه، مالیات ما بخشیده شه، مالیات دولت هم از ما بخشیده شه، از ما 3 مالیات میستونه. هرات ولایت کې چې اوس د رسمي شمیرو پر بنسټ 4500 کسان پکښې په کرونا ویروس اخته سوي، د هرات والي هغه د 80,000 په شاوخوا کې بولي. خو ځایي غیر رسمي سرچینې بیا لا څو برابره وړاندوینه لري.